बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मून क्लास ते माइक्रोटेक इंटरनेट सेटअप द क्लास ज़मून परुन तौस तमा वेलियो पागी के په مخکنی क्लास کې چې دا حساب د کوم انټرنیټ چې موږ اس پی ولا راکې نو دوه قسمه راکې یو سټیټک وي یو ډی ایچ سی پی وي. د ډی ایچ سی پی طریقه تاسو ما پرون خلوا او د سټیټک هغه بدرته نن خیمه نو نو موږ خپل خوش کې چې کو چې موږ سره انټرنیټ شته کې نشته کار کوي کنه کوي. پینګ 8.8.8.8 دې کې تاسو 11 ما پینګ کولای شئ 99 هم پینګ کولای شئ. دا ګوره دا خې نو راوټ ټو هوست د دې مطلب دا دی چې هوست کې به انټرنیټ هم نشته او روټ هم نه دی راوټ نه دی اډ شوی. صحیح ده. اوس به ما سره دلته دا مالا مطلب آی اس پی ولا زما راکړل دي دا آی پی راکړل دا ګیټ وی راکړل دي سبنیټ ماسک راکړل دي ډي ان اس راکړل دي ټول نو نه خپل آی پی اډ کوم دا آی پی 192.168.20.2 دا وزلار شم آی پی ته एड्रेस था कोम इंटरफेस न बैठ कोम पोर्ट आगा पोर्ट न बैठ कोम पोर्ट ची जमा दे वेन दे कोम ची जमा दे इंटरनेट केबल ची माह पर लोटर की दे इंटरनेट केबल लगावल ले कोम मंच इंटरनेट राजी आगे था बैठ कोम 192.168.20.2/24 दा सब नेट माच ले दा बो माता ला स्पीड आगे गदा नी मतलब ता सरा नो तब्याउम दे माने नशे कोले संगा ची मा दा दे 255.255.255.0 دا د سبنیټ ماسک د دې پریفکس چې دی نو 24 جوړیږي او انټرفیس به زه سلیکټ کوم چې زما کیبل لګیدل نو پورټ 1 ته لګیدل دا ما اپلای کو اوکې مې کو ٹھیک شو. دینه بعد موږ لاړ شو آی پی ته آی پی باندې کلیک او روټ ته لاړ شو. صحیح شو. دلته موږ اډ کو ګیټ وی خالص صرف ګیټ وی باندې کلیک کړئ. دلته زموږ ګیټ وی سره 192.168.20.1 20.1 دی موږ بدل ترا شو. دلته موږ دا ګیټ وی صرف اډ کو 192.168.20.1 نو چې څنګه زه اډ کم ما سره به نیټ راشي. دا ګوره نیټ ما سره راغی. اوس ما سره خوش کې نیټ شته وی شو روټر ته دنه انټرنیټ را داخل شو. پینګ 1.1.1.1 دا ګوره دا بم پینګ کی پینګ 9.9.9.9 دا تاسو انټرنیټ لپاره دا پینګ کولای شي. اوس موږ ګوګل پینګ کوو چې پینګ کیږي کنه او پینګ کېدل نه دی پکار چې پینګ نشي لکه .com نه پینګ کیږي. و د دې وجه سره ډي ان اس نه دی موږ بلار شو آی پی ته ډي ان اس ته ډي ان اس سرور به اډ کو 8.8.8.8 او سیکنډ سی ډي ان اس به اډ کو 1.1.1.1 اپلای اوکې. اوس دا پکار ده چې پینګ شي. دا ګوره دا پینګ شو. حدیث پوری روټر پوری زموږ انټرنیټ راورسېده نور بار ته د دې طریقه اکا ده سیم طریقه ده پوه شوې. دې کې لږ ډېر ډفرنټ دی. اوس به موږ خپله چې کوو چې زموږ آی پي اډرس څه دی زموږ آی پي اډرس دی 192.168.100.1 دا زموږ د لین اډرس دی. صحیح ده. کوم چې زموږ لیپټاپ سره کیبل لګېدل دی. نو اوس به موږ دلته لاړ شو. دلته به اول آی پي ورکو. صحیح ده. آی پی 4 ته راشه. دلته به راشو دا به اډ کو 192.168.100.2 2 ما وځي چې 1 زما دلته کې ګیټ وی دی 2 ما دی له ورکړه دیونه وځي دا چې کلیک کوم دا به اتوماتیک سبنیټ ماسک اوچت کی 255.255.255.0 دی اوچت کو ګیټ وی به اوس معنا وړم ګیټ وی به خپل کوم چې پورت ته زما پی د زباغه ورکوم 192.168.100.1 دا زما ګیټ وی شو ډي ان اس 8.8.8.8 دا ډي ان اس شو. اوکې اوکې شو کلوز. دا ګوره ما سره انټرنیټ راغی. اوس دا پینګ کو چې موږ سره انټرنیټ کار کوي کنه پینګ 8.8.8.8 دا ګوره انټرنیټ موږ سره بایروم راووت د روټر نه او بهر موږ سره راغی. نو دا دی سټیټک کوم روټ چیټ کوي نو د هغې دا طریقه ده بلکل سیمپل ده. صحیح ده. نور تقریبا سیم دی څه پکې دومره نشته. د ایچ سی پي او د ایچ سی پي دا یې لږ اساني او دې کې بس آی پیانې مینول اډ کول غواړي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ.